کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبې د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زه رفیع الرحمن سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. هیلهمن یم چې تاسو به ټول روغ جوړ صحتمند خوشحاله د خپلو کورنیو سره یو ځای د امن او عافیت په جامو کې پټ وئ. درنو دوستانو، بیا هم کوچني ګامونه سترې بریا خپرونه ده. په دې هیله چې تاسو د ژوند په ټولو چارو کې بریالي خوشحاله اوسیږئ او دا خپرونه هم د تل په څیر تر پایه راسره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، د تل په څیر په دې خپرونه کې بیا هم د بریا د ځینو عواملو او همداراز د بریالیو کسانو د ژوند د تجربو په تړاو خبرې اترې لرو. درنو دوستانو، نننۍ خپرونه په دې مطلب پیلوو چې کوم عوامل مو بریا تضمینوي. دا چې کوم موارد دي چې زموږ بریا تضمینوي، نو راځئ چې په دې لیکنه کې په ګډه واورو چې کوم عوامل د بریا سبب کیږي. د ټولو انسانانو لپاره یوه فلسفه غوښتل رسیدل دي او پر همدې باور لري. ډیره اسانه ده چې د یوې الهام بخښونکې مقالې په لوستلو، د ټلویزیون د یوې خپرونې په لیدلو او یا هم پر ځان د بریا په یوه سیمینار کې په ګډون کولو سره پر خپل ځان باور پیدا کړئ. له خپلې توانمندۍ ګټه واخلئ او د هیلې ماڼۍ مو پرې ورغوئ. دغه راز یوه ډله بدبین کسان هم شته چې تل منفي فکر کوي او همدا فکر یې د دې لامل شوی چې تل په غمونو کې پټ وي، بې له دې چې خپل ځان خراب کړي نور څه یې له لاسه نه وځي. که تاسو پوه شئ چې پر دې ډول کسانو په خپل ژوند کې کوم ډول بدې پیښې تیریږي او له خپل فکر څخه د زیږنده ستونزو له کبله څومره ځورېږي، هېڅکله به یې هم ملامت نه کړئ. په هر صورت بدبیني هم د نورو پدیدو په څیر د پیدا کېدو ځینې عوامل لري. تر ډیره بریده بدبینو کسانو په خپل ژوند کې څو ځلې ماتې خوړلې وي او له زیاتو کوښښونو سره بیا هم نه وي توانېدلي چې خپلې موخې ته ځان ورسوي. تجربو او څېړنو ښودلي چې دغه ډول کسان بالاخره دې پایلې ته رسېدلي چې موخې ته رسېدل په عزم او ارادې پورې نه دي تړلي، بلکې بریالي کسان یوازې خوش چانسه دي چې کولی شي خپلې موخې ته ورسیږي. اصلي خبره دا ده چې بدبینو کسانو له دې فلسفې څخه چې غوښتل رسېدل دي ګټه پورته کړې ده، خو له زیاتو هڅو سره بیا هم له بنبست سره مخ شوي او هڅو یې کومه پایله نه ده ورکړې. همدا خبره ده، کله چې تاسو له دې ډول کسانو سره کینئ، دوی پر خپل نفس باندې اعتماد او باور له لاسه ورکړی وي او دا خبرې چې انسان پر خپل نفس د اعتماد او تل په مثبت فکر کولو سره خپلې موخې ته رسیږي بابیزه ورته ښکاري. خو داسې نه ده. په کلي ډول بریا یوازې پر قوي ایمان او ارادې پورې تړلې ده. هغه لاره چې تاسو د ځان لپاره ټاکلې ده او غواړئ له دې لارې بریا ته ورسیږئ، که پوره ایمان او باور پرې ونه لرئ، لرې نه ده چې له سختو توپانونو او خنډونو سره به مخ شئ او بالاخره به خپلې موخې ته په رسېدو کې ناکام شئ. سمه خبره ده، د دې لپاره چې خپلې موخې ته د رسېدو لپاره هڅې او کار کولو ته هم اړتیا شته، خو ایمان او باور یې اصلي لاملونه دي. موخې ته د رسېدو لپاره مو له هغو ستونزو او خنډونو سره مبارزې ته چمتو کوي چې مخې ته مو راځي. دا خبره سمه ده چې کیدای شي کله کله موخې ته د رسېدو لپاره له یو لړ ستونزو سره مخ شئ او له خپلې موخې مو زړه تور کړي، خو که پوره ایمان او باور ولرئ او وغواړئ د نیکمرغۍ دروازې مو پر مخ خلاصې شي، نو پر خپل ځان باندې باور له لاسه مه ورکوئ. تل دا دوه شیان په یاد ولرئ، په مقصد ایمان او د مسؤلیت احساس. که مو کله دغه دوه ټکي په ځان کې نهادینه کړل، پوه شئ چې نور خپلې موخې ته رسېدلي او په خپله چاره کې بریالي شوي یاست. کیدای شي د ډیرو بریالیو کسانو د ژوند کیسه درته چندانې الهام بخښونکې نه وي او فکر وکړئ چې بریا تر ډیره د چانس خبره ده او هغه کسان چې بریالي دي یوازې چانس یې ورسره مرسته کړې چې د غرونو په شان ستونزې یې شاته پرېښي دي
او توانیدلی چې بریا په غیږ کې ونیسي. که دا ډول فکر در سره وي نو کیدای شي له کوچنۍ موخې یې پیل کړئ. لومړی د ځان لپاره داسې موخې وټاکئ چې پر ځان پوره باور لرئ چې کولی شئ ورته رسیږئ، چې په دې ډول کولی شئ پر خپل ځان له لاسه ورکړی اعتماد او باور یو ځل بیا تر لاسه راوړئ. هو، همدا چاره در سره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا پر خپل ځان او نفس باندې باور پیدا کړئ. هر ځل چې دغو وړو موخو ته رسیږئ پر ځان مو باور زیاتیږي او له دې څخه د یوې څه ناڅه لویې موخې تکل کوئ. په همدې ډول وړو کوښښونو سره کولی شئ خپل بالقوه استعدادونه په بالفعل تبدیل کړئ او په پایله کې تر بریا غیږه چاپیره کړئ. په همدې ډول پر موخه ایمان درلودل، هڅه او کار باید تل در سره ملګری وي تر څو په ډیره اسانۍ سره وکولی شئ موخې ته د رسیدو لپاره هغه کږې وږې لارې د غرونو په شان لویې ستونزې تر شا پرېږدئ. د طوفانونو پر وړاندې خپل متین عزم له لاسه ورنه کړئ. موخې ته د رسیدو لپاره به مو پر خپل ځان اعتماد 2 برابره شوی وي او د غشي غوندې به ورسیږئ. بلې، پر ځان باور، د مسؤلیت احساس، پریکړه او کاري وجدان د بریا 3 عوامل دي چې په څنګ کې ورسره تل کار او هڅه مو بریا ته لاسرسی تضمینوي. درنو دوستانو، تاسو خو د بریا د تضمینولو عوامل واوریدل. که یې په لنډو ټکو کې خلاصه کړو، په ځان باندې باور پیدا کول او له وړو موخو پیل کول او همداراز له منفي کسانو، منفیګرا خلکو څخه ډډه کول او د هغوی له ناستې پاستې څخه ځان ګوښه ساتل هغه عوامل وو چې په دې لیکنه کې ورته په لنډه توګه اشاره وشوه. راځئ په دې برخه کې دا لیکنه لولو، ځان مو خپله رهبري کړئ. فکر وکړئ یوه ورځ څوک درته سهار وختي زنګ وهي او په صفتونو او ستاینه دې شروع کوي. ته د ځمکې پر سر تر ټولو ښه بریالی او هڅاند انسان یې. پوهېږې زه ستا پر دوستۍ افتخار کوم او داسې نور. معلومه خبره ده چې د دې خبرو په اورېدو سره د خوښۍ احساس کوئ. خو بله ورځ همدا کس په چپ اړخ راپاڅېږي، درته زنګ کوي او هغه څه چې په خوله ورځي درته وایي. ته یو کمزوری انسان یې، ته هیڅ هم نشې ترلاسه کولی او داسې نور. دا خبرې به تاسو ته څه احساس درکړي؟ معلومه خبره ده چې د دې خبرو په اورېدو سره به تاسو د خفګان احساس وکړئ. په حقیقت کې کله چې په لومړۍ ورځ درته ستا د کړنو صفت وکړ، د خوښۍ احساس دې وکړ، خو بله ورځ چې ستا په اړه ناوړه او زړه ماتونکې خبرې وکړې، تاسو هم خفه شوئ او زړه ماتې یې کړئ. په دې وخت کې ستاسو د ژوند تګلاره چا کنټرولوله؟ معلومه خبره ده هغه. تاسو غواړئ ټول ژوند مو همداسې تیر کړئ؟ نه، په هیڅ صورت هم نه. دا هغه تګلاره ده چې د بیروني کنټرول په نوم یادیږي. ته باید داخلي کنټرولونکی ولرې او بل څوک دې هدایت نه کړي. که څوک دې په اړه درته صفتونه او ستاینې وکړي، له ځان سره باید خوښ شي او ووایي چې زه په رښتیا هم یو بریالی کس یم، او که خدای مکړه زړه ماتونکې خبرې درته وکړي، هم باید پر خپل ځان باور له لاسه ور نه کړئ. ځکه تا مخکې له مخکې خپل ځان پیژندلی او د ځان په اړه کوم اندېښنه نه لرې. که د چا د دې خبرو تر حملې لاندې راغلې او ورته ودې ویل زه دې خوشحاله یا خفه کړم، پوه شه چې ته لا اوس هم له بهره کنټرولېږي. خو که له ځان سره دې وویل چې زه خواشینی یم او یا هم غواړم خواشینی شم، نو بیا دې په داخل کې کنټرولونکی پیدا کړی دی. دلته به د یوه تجربه لرونکي هندي سپینګیري لنډه کیسه درته وکړو. هغه داسې وه چې یوه ورځ یو تجربه لرونکی سپینګیری پر لار روان و. له یو چا سره مخ شو، هغه کس ورته بدې خبرې وکړې، خو دی لا چوپه خوله ولاړ و. کله چې د مقابل کس خبرې خلاصې شوې، سپینګیري ورته وویل یوه پوښتنه درنه کوم، که یو څوک ډالۍ قبوله نه کړي، ډالۍ بیرته د چا کیږي؟ هغه کس ورته وویل معلومه خبره ده، د ډالۍ ورکوونکي. سپینګیري ورته وویل ما ستا ډالۍ قبوله نه کړه. سړی یې پرېښود او د خپله لاره ونیوه. دلته ښکاري چې دغه تجربه لرونکي سپینګیري داخلي کنټرولونکی درلود. تر هغه وخت چې بیرونی احساس پارونکي منبع مقصره وبلو
او پر وړاندې حساسیت وښیو، بدبختي او خفګان به مو همداسې ادامه پیدا کړي او د بېچارهګۍ او ستړیا احساس به کوو. ښه خبره دا ده چې په دې برخه کې له ځانه 2 پوښتنې وکړو: ولې په غوسه کیږم او ولې خپه او غمګین یم؟ خوښي د نفس د عزت پایله ده. کله چا پوښتنه وکړئ کوم شی مو ډیر خوشحاله کوي، کیدای شي بېلابېل او ډول ډول ځوابونه درکړي، خو که فکر ورته وکړئ کیدای شي ډیر ځوابونه یې پر مادي شیانو راوڅرخي، په داسې حال کې چې دا ډول ځوابونه اشتباه او غلط دي، ځکه خوښي د انسان له وجوده سرچینه اخلي او اکتسابي نه ده. کیدای شي یو کس په ژوند کې هر څه ولري او له هر شي څخه برخمن وي، خو خوښي نه لري، او برعکس داسې کسان به مو هم لیدلی وي چې د ژوند ډیر لږ امکانات لري خو تر ټولو خوښ ژوند لري. خوښي شاپرک ته ورته ده. که مو منډې پسې ووهلې هېڅکله به یې هم راګیره نه کړئ، او که ورته ودرېدئ خپله به راشي او ستاسو پر اوږو به کښېني. قدرمنو اورېدونکو، مننه چې زموږ خپرونې اورئ او تر دې دمه را سره مل یاست. درنو دوستانو، تاسو خو واورېدل چې ځان څنګه رهبري کړئ. ډېر لنډ څو او کوچني ټکي وو چې په همدې مراعاتولو سره کولی شو ځان په خپله رهبري کړو. ومو ویل چې د منفي فکره خلکو تر تاثیر لاندې مه راځئ. مثال یې هغه راوړی و چې که په سهار کې کوم څوک دروازه در وټکوي او درته ووایي چې ته یو بریالی کس یې، ژوند دې بهتره دی، نو تاسو کیدای شي ټوله ورځ ښه احساس ولرئ او د دوی له دې خبرې سره خوښ واوسیږئ. خو که همدغه کس بله ورځ راپاڅي او تاسو ته ووایي چې یاره کارونه دې ښه نه دي او ته منفي خواته روان یې، نو که د همدې سړي د منفي خبرو تر اثر لاندې راغلی، نو ومنئ چې خپل ژوند ته مو په خپله ګواښ پېښ کړ، ځکه چې تاسو باید د خپل ځان د خپل نفس کنټرول په خپله غاړه ولرئ. تاسو ته خو خپل ځان معلوم دی چې یو بریالی، زیرک او په هر څه پوه کس یاست. که یو څوک تاسو ته منفي خبرې کوي او درته وایي چې منفي او یا د کارونه مناسب نه دي، نو تاسو باید د هغه د خبرو تر اثر لاندې رانشئ. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلاست. تاسو د میدان وردګو ملي راډیو ته غږیږئ. تر وقفې وړاندې مو د ځان د رهبرۍ په تړاو خبرې اترې درلودې. دلته د وخت په اړه خبرې لرو، څنګه له وخت څخه ګټه واخلو او د وخت د مدیریت رازونه. ورځ مو څه ډول پیلوئ؟ مشهور لیکوال او ویناوال برایان تریسي ویلي، مخکې له دې چې د شپې خوب ځای ته لاړ شم، د هغو کارونو لپاره مهالویش جوړوم چې غواړم سبا یې ترسره کړم. دغه کړنه د دې سبب ګرځي چې ستاسو ضمیر په ناخودآګاه ډول د خوب پر مهال پر دغه مهالویش تمرکز وکړي. کله چې سهار تاسو له خوبه پورته کیږئ، د ورځې په اوږدو کې چې کومې ستونزې مخې ته درته راځي، تاسو یې پر وړاندې تیاری ښیئ او په ډېرې اسانۍ سره یې مخه نیولی شئ. کله چې غواړئ وخت ته ارزښت ورکړئ او یا یې اولیت بندي کړئ، نو لاندې ټکي په پام کې ونیسئ. لومړی، د اړینو پوښتنو جوړول. کوم کارونه باید ترسره کړم ترڅو ډېر څه لاسته راوړم؟ کوم کارونه ترسره کولی شم چې مخکې له مخکې د یوه بدلون ځواب ویلی وي؟ دغو پوښتنو ته ځواب ورکول له تاسو سره مرسته کوي چې کارونه مو لیست کړئ او هر یوه ته په ډېر اسانۍ سره ورسېدلی شئ. دغه کار ستاسو په پرمختګ کې پوره مرسته کولی شي. دویم، د کار ارزښت وپېژنئ. تر ټولو مخکې هغه کارونه ترسره کړئ چې ستاسو په اند ډېر مهم دي. هغه انرژي چې تاسو یې په چورت او اندېښنې کولو مصرفوئ، ستاسو توانایي له منځه وړي. دریم، د کار پایلو ته پام وکړئ. هره پریکړه ښه یا بده پایله لري. وګورئ د یو کار د ترسره کولو په پای کې څه ترلاسه کولی شئ. وروسته دغه پایله له یو بل حالت سره پرتله کړئ. فکر وکړئ چې که دغه کار مو نه وای کړی، څه به مو ترلاسه کړي وای او یا هم له لاسه ورکړي وو. له دې پروسې څخه موخه دا ده چې د یوه کار پایله له ترسره کولو مخکې او وروسته درته په ګوته کوي. له یو بل سره یې پرتله کړئ. دغه چاره تاسو ته در زده کوي چې کوم کارونه لومړی ترسره کړئ، کوم کارونه وروسته او یا کوم کارونه آن بیخي ترسره نه کړئ. څلورم،
ځانګړی او اړین وخت. برایان تریسی هغه فاصله چې ستاسو او ستاسو د هدف ترمنځ ده ډیره اړینه بللې ده. دغه مرحله ډیره مهمه ده او دا په ګوته کوي چې په څومره تیزۍ سره تاسو خپلې موخې ته رسیږئ. کله چې نوی یو کار ترسره کوو ډیر خنډونه مو مخې ته راځي او غواړي مخه مو ونیسي. څومره چې دغه ستونزې کمیږي کار مو ښه پر مخ ځي. ښه خبره دا ده چې دغه ستونزې مخکې له مخکې په ګوته کړئ او ورته حل لار پیدا کړئ چې د کار په مخکې مو خنډ ونه ګرځي. 5. د خپل پروګرام لیکل. د کاغذ پر مخ د موخو لیکل ډیر اړین دي، ځکه کله چې ستاسو سترګې پر دې لیکلي څه لګیږي په څنګ کې مو ورسره په ذهن کې د همدې موخې تصویر جوړیږي او هڅه کوئ تر څو ژر تر ژره د دغه کار د کولو لپاره لاس په کار شئ. خو که خپلې موخې پر کاغذ ونه لیکئ او په ذهن کې مو یو مبهم تصویر وي نو د هغه کار د ترسره کولو لپاره به ډیره لیواله هم نه یاست. 6. تجسم. له ځانه سره داسې فکر وکړئ چې همدا اوس د هغه کار د ترسره کولو په حال کې یاست چې غواړئ ویې کړئ. دا ډول تجسم کول ستاسو ضمیر په ناخودآګاه ډول پر هغه څه تمرکز کولو ته رابولي چې موخه مو ده. د بیلګې په توګه غواړئ هره ورځ ورزش پیل کړئ. مخکې له دې چې سهار ورزش پیل کړئ د شپې له ویده کېدو مخکې له ځان سره تصور وکړئ چې همدا اوس ځان دې خوا او ها خوا کش کوئ. معنا دا چې ورزش کوئ. دا کړنه مو د دې سبب ګرځي چې سهار وختي مو ذهن تاسو ته د ورزش کولو فرمان درکړی. فرض کړئ چې غواړئ سبا سهار د یو مهم او اړین کار لپاره د نورو وختونو په پرتله وختي له خوبه پاسئ. که د هغه ساعت چې تاسو د پاسېدو لپاره ټاکلی نیم ساعت مخکې له خوبه بیدار شوئ نو مه هېروئ چې تاسو ګټونکي یاست او ښه راتلونکي لرئ. د وخت د مدیریت له مهمو بنسټونو څخه یو د 80-20 اصل دی، یعنی له 20% وخت څخه د 80% کارونو د ترسره کولو لپاره استفاده وکړئ. د وخت په صحیح مدیریت کې بریالیتوب له مهمو کارونو څخه دی. د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو تکړه انسانانو ذهن د دې پوښتنې په لټه کې و چې څه ډول ژوند وکړو تر څو نیکمرغه شو. د موډرنې فلسفې پلار زیګموند فروید وایي چې د انسان لومړنۍ انګیزه د خوند اصل دی. موږ ټول د نیکمرغۍ غوښتونکي یو. د خپل وخت ډیره برخه یوازې د ژوند د طریقو په ترکیب، اړیکو، کار، پیسو، لوبو او نورو داسې فعالیتونو باندې مصرفوو چې موږ ته د نیکمرغۍ او خوښۍ ژور احساس راکړي. یوازې 8 ثانیې تخیل وکړئ. که انسان وکولی شي 8 ثانیې پر خپلو واقعي غوښتنو تمرکز وکړي د ډیری بریالیو کسانو په ځانګړي ډول د جذب د قانون په حوزه کې د استر هیکس د نظریو په ګډون په زړه پورې نورې او دې ته ورته نظریې شته دي. دوی وایي که انسان وکولی شي یوازې 18 ثانیې پر خپلو واقعي غوښتنو فکر وکړي نو د کائناتو په نړۍ کې به یو ستر زنګ وکړنګوي او په اهتزاز به یې راولي. دغه ډول پاملرنه کولی شي ټوله هستي د همدغه کس پر لور جذب کړي. که دغه 18 ثانیې 8 ثانیو ته ورسېدې نو خبره خلاصه ده. هغه وخت بیا ټوله هستي داسې کیږي چې دغه تمرکز شوي فکر ته د حل لار پیدا کړي. که هیلې وي پوره یې کړي او که پوښتنې وي ځواب یې کړي. په لومړي سر کې کیدای شي 8 ثانیې تاسو ته بې معنا او کم وخت ښکاره شي. 8 ثانیې یعنې 1 دقیقه او 8 ثانیې. د ډیری خلکو په باور 8 ثانیې تمرکز کول هیڅ کار هم نه دی. ښه نو تاسو هم دغه ډول فکر کوئ؟ ډیره ښه خبره ده. آزمایښت وکړئ. وبوینئ چې لا به 8 ثانیې نه وي پوره شوې ستاسو ذهن به منحرف شوی وي او د ذهن له ژورې برخې څخه به مو نوي څه فکر ته راغلی وي. نو دغه څه باید جدي ونیول شي. له دې ډول لوبو تیر شئ او د ژوند په اصلي لارو چارو فکر وکړئ. موږ همداسې عادت شوي یو چې بې له فکره کولو څخه د عادت له مخې ژوند کوو. کله چې سهار وختي له خوبه پاڅېږو بې له دې چې 8 ثانیې تمرکز وکړو په سهارنۍ پیل کوو او د دندې پر لور خوځېږو. بې له دې چې 8 ثانیې د خپلو ورځنیو کارونو په اړه فکر وکړو.
د ژوند شوخ آس مو په دې خوا او هغه خوا ځغلوي تر څو غرمه شي او د غرمې ډوډۍ وخورو، لږ صدمه وکړو، وروسته بیا کار او تر څو شپه شي. د شپې له ډوډۍ خوړلو وروسته ټلویزیون ګورو او ویده کیږو. هر ساعت 60 دقیقې دی او هره شپه او ورځ 24 دقیقې لري، یعنی 1440 دقیقې. خو ډیر وخت موږ په دې 1440 دقیقو کې نشو کولی یوازې 8 ثانیې پر یوه ځانګړي موضوع فکر وکړو. رښتیا هم دا خیز وهونکی فکر چې نشي کولی یوازې 8 ثانیې تمرکز وکړي د څه لپاره دی او څه په درد خوري. نه آرام او پریشانه فکر بې له ستړیا له ځان سره بل څه نه لري او داسې څه دی چې زوړ او ځوان نر او ښځه نه پیژني. هغه فکر چې نشي کولی یوازې د څو شیبو لپاره په آرام ډول تمرکز وکړي په یوه بحراني حالت کې هم کومه نتیجه نه ورکوي او بالاخره فلج کیږي. همدا اوس مو باید ټول کارونه پرېږدئ، د خپل ناارام ذهن پر لور لاړ شئ او د 8 ثانیو لپاره یې مهار کړئ. په دغو لومړنیو 8 ثانیو کې باید یوازې د خپل ذهن د اوسنیو شرایطو په اړه فکر وکړئ. 8 ثانیې باید پر خپلو واقعي غوښتنو فکر وکړئ او 8 ثانیې نور پر دې فکر وکړئ چې څنګه کولی شو آرام شو. کله چې په آرامۍ سره د خپل ژوند پر ستونزو فکر کوو، زموږ له وجوده بهر ټول کائنات زموږ امر ته په تمه وي تر څو ورته خپلې غوښتنې وړاندې کړو، خو په یوه شرط، هغه دا چې په دې وخت کې یوې او بلې خواته وانه الوځو. 8 ثانیې باید په یوه آرام ځای کې ودرېږو او له ځان سره پر دې فکر وکړو څه غواړئ. وروسته له هغه کولی شئ په یوه ځانګړي ځای کې کښېنئ او د 8 ثانیو فکر کولو توان پر خپلو سترګو ووینئ. ډیرو قدرمنو او زړه ته رانږدې اورېدونکو د خپرونې پای ته راورسېدو. هیله من یم چې تر دې ځایه راسره ستړي شوي نه وئ او خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. قدرمنو اورېدونکو، رښتیا ووایاست، ستاسو هم د دې خپرونې مطالب خوښ شول؟ آیا د 8 ثانیې قانون په جادو باندې پوه شوئ؟ که نه وئ پوه، نو همدا اوس او یا یې هم سبا چې له خوبه پاڅېدئ امتحان کړئ. دا بالکل پر ځای خبره ده. کله چې موږ یو څه غواړو یا د یو څه هیله لرو، په هغه که همیشه تمرکز ولرو او هره ورځ هغه هیله ځان ته مجسم کړو، نو زموږ دا پیغام کائناتو ته منعکس کیږي او له هغې خوا له ځانه سره مثبت پیغامونه راوړي. او همدا ده چې موږ بیا د یو څیز څښتن کیږو او هغه هیلو ته رسیږو چې کومې مو په ذهن کې دي. که دا خبرې په لنډو ټکو کې راټولې کړو، داسې ویلی شو په هر څه چې ډیر تمرکز وکړو، فکر ورباندې وکړو او هره ورځ یې په ذهن کې مسجم کړو، یعنی په ذهن کې ځان ته انځور کړو، نو په ډیر کم وخت کې هغه څه ته رسیږئ چې تاسو یې غواړئ. درنو دوستانو، دا د رازه یوه ډکه خبره ده چې ازمیل شوې ده او ډیر خلک یې په خوند پوهیږي. ما هم دا موضوع ازمیلې ده، په بشپړ ډول مې چې څه غوښتي ترلاسه کړي مې دي. خو هو، داسې هم نه چې تاسو همدا اوس 8 ثانیې فکر وکړئ او سبا ته غواړئ چې همغه هیله ترلاسه کړئ. دا وخت اړتیا لري، څه ناڅه به تمرکز لرئ او د هغې شرایط به په ذهن کې برابروئ، نو ډېر ژر به بیا هم تاسو د خپلې هیلې ته ورسیږئ. زموږ دا خپرونه هم همدومره وه. تر بلې خپرونې مو لوی رب ته امانت سپارو. هر چېرته چې یاست، شپې ورځې مو نیکمرغه. د میدان وردګو ملي راډیو نورې خپرونې مه هېروئ. د اوس لپاره مو لوی رب ته امانت سپارو. خدای مو مل شه. په ځان او کورنۍ پام کوئ. کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبې د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي.